د ایم ان اس یونیورسيټي ملتان په باره کې نوي معلومات راغلل. ملګرو تاسو ته پته ده کومه واقعه چې راغلې وه د هغه باره کې نوي معلومات راغلل. سټوډنټان هم میدان ته راغلل. ملګرو په ملتان یونیورسيټي ایم ان اس یونیورسيټي چې کومه واقعه راغله تاسو ته به هغه پته وي چې منال نومې جینۍ چې ونه په موټرسایکل باندې را روانه وه دغه یونیورسيټي ته. د هغه نه پس چې دی نو یو بس وواله او هغه په ازګي باندې د دنیا نه ختمه شوله. خو د یونیورسيټي چې کومه انتظامیه واله وو نو هغه دا څوک نه پرېښودل. د دې چې کومه پلار و د جینۍ نو هغه یې نه پرېښودل چې څو پورې وي سي صاحب نه راغلی نو دغه پورې به تاسو دا لاش چې دی نو دې ځای نه وړئ. د هغه نه پس چې دی نو سټوډنټان میدان ته راغلل چې دا بالکل ظلم وشو، دا خو ناانصافي ده. نو هغه وایي چې موږ ته د انصاف میلاو شي او دا بس چې کومه ډریور و نامکمل طور باندې غایب شوی او تښتېدلی دی. د هغه نه پس چې دی نو سټوډنټان راووتل د دې چې دی نو خلاف یې اواز چوت کو چې ولې یو داسې کېږي په یونیورسيټي کې خلک سبقونه وایي او دوی راځي که نه د ناانصافي به کېږي. دا جینۍ چې وه نو دا خو د دې سټوډنټه وه د دې یونیورسيټي سټوډنټه وه. د هغه نه پس چې ولې د هغه سره دومره ظلم وشو. د هغه نه پس سټوډنټان ولګېدل او عدالت ته لاړل او هلته پې اف آی آر هم وکړو. د هغه نه پس چې دی نو ملګرو هغوی دا انصاف غواړي چې دې جینۍ ته د انصاف میلاو شي. بله ورځ زموږ هم سټوډنټان زموږ سره هم بله ورځ داسې کېږي زموږ لاشونه به چې وي نو داسې پراته وي نو زموږ لاشونه به بیا څوک چاله نه ورکوئ چې وایي چې څو پورې وي سي صاحب نه راغلی. وي سي صاحب 3.5 ګنټې پس به راځي او د هغه نه پس به لاس چوتوي. لاش له څوک نه ورکوي ځکه چې ګاډي جینۍ وواله او د هغه نه پس چې دی نو هغه هلته پرته ده جینۍ لاش یې پروت دی او هغه څوک ورله لاس نشي ور وړی. انتظامیې والا چې دی نو ټول یونیورسيټي والا یې منع کړی دي. افسوس خبره ده تعلیم دې ځای ته اوس راورسېد چې د تعلیم په وجه باندې خلک وایي چې تعلیم خلک وکړي که نه نو په خلکو کې انسانیت راشي. په دې کې سریبو د انسانیت نشته دی. ایم ان اس یونیورسيټي اف ملتان چې دی نو دا ډېره زیاته غلط کار کړی دی انتظامیې والا. ځکه چې کله یو انسان اکسیډنټ وکړي خلک یې هسپتال ته ویسي. د هغه نه پس چې دی نو هغه کومه ډریور چې دی نو هغه هم تښتېدلی دی. د دې باره کې تاسو څه وایئ؟ دا نوي معلومات راغلل. سټوډنټان هم ډېر زیات غوسه دي. ولې؟ ځکه چې سټوډنټ سره یو داسې کارنامه ولې وشوه یو داسې کار ورسره ولې وشو چې هغه چې دی نو اول چې دی اکسیډنټ وشو د هغه نه پس چې دی نو هغه ته د انصاف نه میلاویږي چې د هغه لاش له څوک نشي ورتلی. پلار چې دی نو هغه ورته ولاړ دی. انتظامیې والا وایي چې د څو پورې وي سي صاحب نه راغلی نو د هغه پورې به تاسو لاش له ګوتې نه ور وړئ. ملګرو دا نوي معلومات زه خو ډېر زیات خفه کړم که نه چې د یو غټ سړي لور وی که نه نو نن به داسې نه وی پرته 3.5 ګنټې به دا نه وی پرته او بلکې د غریب انسان لور وه نو هغه چې ده نو 3.5 ګنټې پرته ده. څوک ورته دا نه وایي چې هلکه ته دا لاس چوت کړه چې څو پورې وي سي صاحب نه راغلی دغه پورې به ته لاس نه چوتی او چې لاس چوتی وي سي صاحب ورته وایي که نه وایي ته به د یونیورسيټي خلاف په یونیورسيټي به خلاف به څه رپورټ به نه کوې نو د هغه د وجې نه به ته